बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू एमएस वर्ड کې इंट्रोडक्शन باندې تاسو خبرې شوې وې مخکې، اوس بلا شو سټرکچر باندې ولک خبرې وکړو. سټرکچر موضوع به تاسو لږ تشریح شي. سټرکچر د ایم اس ورډ سټرکچر کې څه خبرې دي؟ اول تاسو سره راځي ټایټل بار، دویم تاسو سره راځي کویک ټولز بار، دریم تاسو سره راځي فایل مینیو، څلورم تاسو سره راځي ریبن، په ریبن کې تاسو سره راځي ټبس، په ټبس کې تاسو سره راځي ګروپس، په ګروپ کې تاسو سره راځي آپشنز. پنځم تاسو سره رولر دی، رولر. شپږم تاسو سره سکرول بار دی. سکرول بار دوه دانې دي، دوه ډوله دي، هوریزنټل اور ورټیکل. ها سکرول بار نه وروسته کې تاسو سره سټیټس بار دی. سټیټس بار د سټیټس بار نه وروسته ډاکیومنټ بیک سټیج دی او د ډاکیومنټ د تاسو خپل ډاکیومنټ پیجز. بل بسوي مونږ تاسو سره کیپشنز. کیپشنز کې څه څه راتللی شي؟ کلوز بټن ده، کلوز نه وروسته کې مګزي مایز بټن ده، مګزي مایز نه وروسته کې منی مایز بټن ده تاسو سره، او بل یو بټن هم هلته کې شته دی چې هغې ته ویلی شي شو اور هاید ریبن. ښه دا موږ تاسو د مایکروسافټ ورډ سټرکچر شو. اول ټایټل بار دی، دې ساحې ته ټایټل بار ویلی شي. که چیرې زه فایل ته راشم، سیو کړم او براوز ته لاړ شم، براوز کې ډیسکټاپ ته لاړ شم او ما دلته کې سټرکچر په نوم باندې سیو، نو ډایرکټ څه ته چینج شو؟ سټرکچر ته. دې ټایټل بار ویلی شي. ټولو پروګرامونو کې هم دا خبره ده. ټایټل بار څومره پروګرام ستاسو سره وي هغه به ټایټل بار لازمي لري، ځکه ټایټل نه به موږ ته پته لګي چې زموږ دا ډاکومنټ څه په نوم باندې دی. دا تاسو سره ټایټل بار شو. صحیح ده؟ څه شو تاسو سره؟ ټایټل بار. بیا راځو کویک ټول بارز. دې ساحې ته کویک ټول بار ویلی شي. کویکلی جلتی چالاکۍ سره ستاسو یو کمانډ پکار وي او هغه کمانډ امکان دی ولري ویو کې، بیا په ویو کې مثلا میکرو کې او میکرو کې راځي ریکارډ میکرو کې. نو ګوري څومره مشکل سره ویو ته راغلی بیا میکرو کې، ولې هغه کمانډ دلته کې ما سره نه وي. سمپلی دې بټن باندې زه کلیک کوم، میکرو ما سره ریکارډ شي، نو ځکه ورته کویک ټول بار ویلی شي یا کسټم ټول بار ورته ویلی شي. دلته کې تاسو خپله دا کمانډونه راولئ، مخکې کمپنۍ نه وي تاسو سره، مخکې تاسو سره د کمپنۍ نه څه وي نه وي. بیا دا سره فایل مینیو ده، دا یو مینیو ده، د فایل مینیو شکل کې را خلاصیږي، مختلف قسمه کمانډ پکې دي، دې ته مینیو ویلی شي.
فایل وینیو بیا هغې نه وروسته کې رایبن دی هوم انزرټ ډیزاین لی آوټ ریفرنسز میلینګ څومره چې دا تاسو سره موجود دي ته ټپس ویلی شي هوم ټپ انزرټ ډیزاین لی آوټ دا ټپس دي دا ټپ ټول چېرته موجود دي په ریبن کې موجود دي په څه کې ریبن کې که دې کې زه دلته کې راشم شو ټپ ختم شو ما سره ستاسو خیال دی بیرته ما ته راوله بیرته دې راشي اټو هاید ریبن بیخي ریبن ایسته که ریبن تاسو سره مکمل ایسته شو شارټکټ یې څه دی کنټرول اف یو څه سره به راځي کنټرول اف یو سره خو هلې چې کله تاسو سره څه ټپس خو وښودلی شي که نه بیا په ټپس کې راته کمانډ وښیه او لاندې تاسو سره ریبن راښکاره شو نو ګورئ داسې تاسو ځکې ریبن دی د دې ساحې نه داسې مکمله دا ساحه وګورئ د تاسو پکچر واخلم دا یو ساحه څومره چې تاسو سره ده دې ساحې ته ریبن ویلی شي څه ورته ویلی شي ریبن تاسو ته ویلی شي ورته بیا په ریبن کې به تاسو سره څه وي په ریبن کې به تاسو سره ټپ وي دا یو ټپ شو دا بل ټپ شو دا یو بل ټپ شو صحیح شو داسې مختلف قسمه یو ټپ دا بل ټپ شو بیا دې ټپ کې به تاسو سره څه وي ګروپ به وي کلیپ بورډ ګروپ لکه هم ټپ موږ سره راخلاص شوی کوم یو ګروپ پکې دی کلیپ بورډ بل پکې کوم ګروپ دی فانټ دغه بټنې سره سپریټ شوي دي دې لاین سره داسې سپریټ شوي دي دا ګروپونه یو لاین مابین کې دی دا پرګراف ګروپ بیا هر یو ګروپ کې به تاسو سره کمانډ وي آپشن به وي لکه کټ کاپي بولډ صحیح ده دا یو کمانډ پوهېږئ که نه نو دلته کې د ریبن کې یو موضوع تاسو سره پاتې او هغې ته کمانډ ویلی شي اور آپشنس اوس د کمانډ او د آپشن به تاسو سره څه فرق وي چې کم یو بټن باندې کلیک کوئ یو کارسر ته رسوي هغې ته کمانډ ویلی شي چې کم یو بټن باندې کلیک کوئ د یو نه زیات کارونه سر ته رسوي هغې سره آپشن ویلی شي وایي زه تاله آپشن یې در کوم 1 2 3 4 نو چې کله آپشن چاله ورکوې خو او به کې چوایس کوي انتخاب وکړي او چې ته چې زه تا باندې کمانډ کوم خو ډایرکټ کمانډ دی یو موضوع ورته وایي دا ستا کمانډ شو نو دلته کمپیوټر کې هم دا خبره ده صحیح نه لکه دلته کې زه کلیک وکړم نو دا آپشن دي دا رنګ اخلي دا رنګ اخلي دا بولډ باندې که زه کلیک وکړم ډایرکټ هغه ټیکسي بولډ کې کمانډ شو تاسو څه شو کمانډ شو بل د تاسو سره رولر خط کش به تاسو سره وي نو دا زموږ سره رولر دی رولر هم دوه قسمه کېدلی شي یو ته ورټیکل ویلی شي and horizontal یو دا رولر دی چې ورټیکل پاس نه لاندې طرف ته پروت دی بل دا یو رولر دی چې هاریزنټلی رایټ نه لیفت طرف ته تاسو سره پروت دی صحیح ده نو د دې آر یو وروسته کې خپل استعمال چې رولر خطکش موږ څه ته کاروو مطلب او ریبن ټب د ریبن کې خو زموږ ټول لیکچر هم دا ریبن کې دي ټول کار به ستاسو په ریبن باندې روان وي ټب ته به ځئ بیا به یو ګروپ ته ځئ بیا به آپشن یا کمانډ نه کار اخلئ صحیح ده نو دې کې د آپشن زما خیال تکراري راغلی بل سکرول بار د دې ته سکرول بار ویلی شي ورټیکل شکل کې او که چیرې زه دا پیج داسې لږ زوم کړم نو هاریزنټل هم تاسو سره پیدا شي هاریزنټل نارمل نه وي ضرورت هم نه وي چې کله تاسو پیج لږ زره زوم کړئ د زومینګ نه وروسته کې تاسو سره به سره باد شي دا به راشي نو دې ته ویلی شي سکرول بار چې تاسو د هغې په واسطه سکرولینګ کولی شي سکرول یو طرف ته بل طرف ته تللو ته ویلی شي بار ساحې ته ویلی شي د هر یو سره بار مونږ ولې لیکلی شي بار په کمپیوټر کې کمپیوټر ساینس کې لوکیشن ته ویلی شي لکه تحت اللفظي بعضې موضوعګانې مونږ نشو معنا کولی که اصلي تاسو د بار نه معنا واخلئ دا شاید بل څه معنا ولري خو په کمپیوټر کې د پروګرامینګ برخه کې بار لوکیشن ادرس ته ویلی شي زی ته ویلی شي سټیټس بار دا لاندې ساحه ده کوم کې چې سیکشن پیج 3 out of 47 words English United States macro button book button
دلته کې مګزیمایز د پیج لی آوټ د کوم لی آوټ ته چینجوي دې کې مګنیفایر موجود دی څومره تاسو پیج زوم کوئ زوم آوټ کوئ همدغه مکمل ساحې ته څه ویلی شي سټیټس بار ورته ویلی شي ښه دا به سبا تاسو ته وښیم کنټرول الټ اچ صحیح ده کنټرول الټ اچ ښه شاکر هم تاسو ته ویلی وي که نه معلم صاحب درس نه وایي صحیح شو ځه لیو اټ ډاکیومنټ بیک سټیج یو خپله ډاکومنټ دی یو بیک سټیج ده صفحه مې زوم کړه که دا خر شانته ساحه چې ده دې ته بیک سټیج ویلی شي د دې سره زموږ څه کار نه وي ښه دې نه موږ څه ګټه نه شو اخیستی خو بیا ځینې کمانډ ترې نه راخیستلی شو دلته کې وروسته به پرې کار کوو صحیح ده نه رایټینګ پکې نه شي کولی هغه یو بیکګراونډ ده پروګرام بیکګراونډ هم ورته ویلی شي د سافټویر بیکګراونډ یا بیک سټیج ورته ویلی شي ګورې بیک سټیج ته پروګرام بیکګراونډ وي هغه صرف یو بیکګراونډ ده پروګرام بیکګراونډ لکه وینډوز کې چې بیکګراونډ یا پکچر نه نور څه ګټه مونږ اخیستی شو نه خو بس هسې شو لپاره مونږ لګولی وي څه لپاره شو لپاره نو دا هم بس تنا شو لپاره لګېدلی وي نور څه کار نشي کولی ها نو ډاکیومنټ بیک سټیج له دې نه وروسته کې به تاسو سره څه وي خپله ډاکومنټ پیج به وي دا کوم دی کې چې مونږ رایټینګ کوو دا لیکل چې کوو دا پیجز چې دي دې ته ډاکومنټ پیجز ویلی شي څه ورته ویلی شي ډاکومنټ مکمل 10 صفحې 20 صفحې 200 صفحې تاسو اخیستې وي هغې ته به ډاکومنټ ویلی شي یو پیج ته به پیج ویلی شي بل به تاسو سره کیپشن وي مختلف قسمه کیپشن مونږ سره موجود دي دې حصې د کیپشنز ویلی شي ګورئ کلوز بټن پکې موجود ده ریسټور یا مکسیمایز د دې بټن دوه کار وي دا تنها کلوزینګ کوي د دې بټن بیا دوه کاره وي دې حالت ته ویلی شي ریسټور او دې حالت ته ویلی شي مکسیمایز یعنی فول سکرین او دې حالت ته منیمایز ویلی شي دا تاسو ته په ورپړ او نورو ځایونو کې شارکټ یې ما ویلی وي د کلوز الټ F4 شارکټ دی د مکسیمایز بټن لکه شارکټ چې دی وینډوز پلس M بټن ده ساری دا د منیمایز ده چې لاندې منیمایز شي دا شارکټ نه لري بس بټن ده ښه ځکه دا بټن دوه اکشنې لري او کله چې بټن د یو نه دوه اکشنې ولري بیا هغې د شارکټ نه جوړېږي نه جوړېږي ورته صحیح ده منیمایز شو او د منیمایز نه وروسته کې دا تاسو سره ریبن بټن ده دې ته څه ویلی شي ریبن بټن د ریبن بټن په واسطه تاسو ریبن کنټرولوئ آټو هایډ ریبن دې هایډ وي خو چې کله زه کلیک کوم بیا دې راشي یا مطلب زه غواړم فایل ته لاړ شم ایک بټنه پریس کوم کنټرول الټ F الټ H یو بټنه چې کله زه شارکټ پریس کوم خپله د ریبن را پیدا شي نور د هایډ وي لکه ټچ بار چې به مونږ آټو هایډ کوو دومره خبر ده دی کې آټو هایډ دی نه وي شو ټپس راته وښیه تنها ټپس راته وښیه په ټپس کې چې کوم ګروپ دی کوم کمانډ دی هغه مه ښیه یا نه شو ټب ان کمانډس ټب هم وښیه کمانډس هم ماته وښیه ټول درته ښودلی شي کنټرول F یو د دې شارکټ دی کنټرول F1 سره تاسو سره ګروپ او کمانډ ښودل کېږي مسته کېږي صحیح ده کنټرول F1 نو دا موږ تاسو سره د مایکروسافټ ورډ سټرکچر شو نه همداسې خپله مایکروسافټ ورډ فایل کې ورته سیو که پکچر غواړې پکچر کې ورته سیو